سلامونه مو هرکلی کوم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د ګونګړي تڼۍ کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو ویډیو په غور سره وګورئ او ښایسته او ښکلي معلومات ترلاسه کړئ. څراغ او رڼا ته خوب کول د مرګ ګواښ زیاتوي. جاپاني پوهانو خبرداری ورکړی چې د شپې خوب پر مهال څراغ او رڼا پرېښودل، هغه که د سپوږمۍ او یا د بهرني څراغونو رڼا هم وي، د ځینو وژونکو ناروغیو ګواښ زیاتوي. څېړونکو ویلي دي چې د شپې لخوا په خونه کې څراغ ته خوب کول د زړه او دماغي سکتې ناروغیو له لارې د مرګ ګواښ لوړوي. پوهانو موندلي چې خونه کې نسبت کمزورې رڼا هم لکه بهر د سړک یا سپوږمۍ نه داخلېدونکې رڼا د ناروغۍ د زیاتېدو لامل کیږي. دوی وایي چې په لوړه کچه د څراغ وړانګې ککړتیا زیږوي او د دې زیان په رګونو کې د وینې د وچېدلو ناروغۍ سره مساوي کېدلی شي. د څېړونکو په وینا په وریځو رڼایي لګېدل د خوب پر مهال بدن کې د شپې لخوا د میلاتون هورمونونو تولید کموي، کوم چې په اوږده موده کې خوب کې مرسته کوي. دغه راز د وینې فشار، ګلوکوز او د بدن تودوخې کچه هم کموي. د څېړنې مخکښ لیکوال کینجي اوبیاشي ویلي، موږ په رڼا کې د خوب او د وینې وچېدلو ترمنځ ښکاره تړاو موندلی دی. د وینې وچېدلو ناروغي په عام ډول د پیژندل شویو علتونو څخه رامنځته کیږي، لکه سګرټ څکول، چاغوالی، شکر او د وینې لوړ فشار. دغه راز ګڼ شمېر لاملونه په نظر کې نیولو سره پوهان په یوه خوله دي چې د شپې د موبایل استعمال ان د سرطان لامل کېدای شي. دوی وایي د څراغ یا موبایل څخه وتلې وړانګې د انسان پر روغتیایي ژور اغېز کوي او د وینې له سختو ستونزو سره د دوی صحت دپاره ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي. دوی سپارښتنه کوي چې د ښه خوب لپاره باید د شپې له خوبه 2 ساعته وړاندې د موبایل استعمال بند شي. له توجه مو یوه نړۍ مننه. ښه صحت او خوشحاله ژوند ولرئ.